افغانستان برای نخستین بار پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شاهد برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها خواهد بود. تا این جای کار کمبود بودجه، نبود امنیت و مشکلات سیاسی از عمده‌ترین دلایل برگزار نشدن این انتخابات در چندین سال گذشته شمرده می شود. سلام و وقتتان بخیر. به جرگه آزاد BBC خوش آمدید. من درخشان صدیقی هستم. سلامونه د BBC په دې آزاده جرګه کې زه شازیه حیا هم ستاسو کوربه‌توب کوم. ښه راغلی. افغانستان چندین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را سپری کرد. با وجود تاکید قانون اساسی بر برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها، هنوز هم حکومت‌ها در 16 سال پسین نتوانستند انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها را دایر کنند. در واپسین مورد هم که قرار بود انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، کمیسیون مستقل انتخابات از برگزاری این انتخابات پا کشید. ټاکل شوې د افغانستان په څه باندې 350 ولسوالیو کې د لومړي ځل لپاره د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ترسره سي. دا به څه ډول ټاکنې وي؟ آیا دې ته کړنلاره یا قانون جوړ شوی ده او په دې کې به د ګډون شرایط څه وي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې په دې آزاده جرګه کې. در جرگه امشب در پیوند به امکانات و آمادگی‌های حکومت برای برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها با مهمانانمان مولوی عبدالرحمن هوتک، کمیشنر کمیسیون حقوق بشر افغانستان و خانم رحیمه ظریفی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات و آقای حامد کریمی، رئیس پالیسی و پلان اداره ارگان‌های محل. شما را خوش آمدید میگم. او آزادې جرګې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د راغلو ګډون کوونکو هرکلی هم کوو. تاسو ټول ښه راغلی، ستړي مه شئ. خانم ظریفی، بحث را با شما آغاز میکنیم. قسمی که میدانیم تمام انتخابات ها با یک میکانیزم ویژه خودش برگزار میشن. یک مقدار در مورد خود همین انتخابات به ما معلومات بدین که انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها چیست و با کدام میکانیزم ها برگزار میشن؟ تشکر بسیار زیاد. عرض سلام و ادب دارم به میمونان نهایت عزیز، گردانندگان برنامه و مردم با عزت افغانستان. خب انتخابات شورای ولسوالی تعدیلاتی که در قانون آمد یک سلسله سهولت‌ها را آورده. در سال 1397 کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی از داشت که بعد شورای ولایتی را انتخاباتش تدویر شود و ما نمایندگان خود در مجلس سنا و در خود شورای ولایتی داشته باشیم. یا مطابق ماده 141 قانون اساسی و برای فعلا تعدیلاتی که در قانون انتخابات آمده و این یک سهولت است. چالش هایی که چرا ما نتانستیم در سال 97 شورای ولایتی انتخاباتش نکنیم، ما در هر مورد انتخابی هم نقاط مثبتش داریم و هم بودهایی که بعضی موارد به چالش میکشن، بعضی پروسه ها را که ما نمیتونیم. یکی از دلایلی که چرا انتخابات شورای ولسوالی در سال گذشته دایر نشد، دمی جریان گپای ما سوال شما میاد که میکانیزمش چگونه است. من میام سر از او. بس دلیلش بود که در قانون انتخابات بحثی که حداقل کسی که در شورای ولایتی خودش باز همون میکانیزم را تشکیل میده باید فارغ صنف 12 باشه. وقتی که در این پست خود کاندیدا میکنه بعد از اغلی ظریفی په دې جزئیاتو د خبرونې په نورو برخو کې موږ پوښتنې لرو، مشخصې پوښتنې دغه ټول جزئیات په پیغه کې کور سي. اوس به ښاغلي هوتکي نه پوښتنه وکړم چې راځئ د ټاکنو د ارزښت په اړه به خبرې وکړو. په ځانګړې توګه د ولسوالیو شوراګانو دغه ټاکنې د خلکو لپاره څومره مهمې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې خو تاسې ته ډېرو درنو راغلو مېلمنو او ټولو د پروګرام اورېدونکو ته سلامونه عرض کوم او مننه کوم له بلنې څخه مو. څو مسلې ډېرې مهمې دي. یوه مسله دا ده چې زموږ اساسي قانون او نور د ټاکنو اړوند قوانین چې دي په هغو کې په ټولو کې صراحت شته. زموږ لویه جرګه بدون لدی چې د ولسوالیو ټاکنې ونسي نسي دایرېدلی. زموږ ملي شورا چې سنا یو رکن ده، هغه تر هغه وخته پورې چې دغه ټاکنې نه وي سوې نسي تکمیلېدلی. له هغه څه علاوه په دولت په حکومتداري کې د خلکو ونډه
یا مخصوصا د حکومت او د چارواکو پر کړنو باندې د خلکو نظارت کمزوری دی. خلک نظارت نه کوي. 400 ولسوالیو دي، 400 ولسوالیو کې هر څوک پر خپل سر کار کوي، هلته نظارت متاسفانه وجود نه لري. په عین حال کې دا مسله د خلکو او دولت تر مابین یوه د واټن او د فاصلې سبب هم جوړه سوې ده. دا یعنی دا یوه ډیره مهمه بنیادي او اساسي مسله ده چې باید په دې مملکت کې هر څومره زر څه کیدای سي د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې وسي او خلک په دولت کې په خپله اندازه قانوني اندازه سهم واوسي. ډیره زیاته مننه. آقای کریمی، چقدر ولسوالی های افغانستان به گونه مشخص و دقیق خودش مرزبندی شده و با حدود اربع و حتی نفوسشان یعنی نزد ارگانهای محلی به ثبت رسیده؟ من سلام عرض میکنم خدمت مردم معزز افغانستان و حاضرین در سالن و مهمانان گرامی. ما مجموع 388 ولسوالی که رسمیات خود در نزد حکومت افغانستان داره، حدوداتش با وضاحت کامل در نزد اداره ارگان‌های محلی هست و در مورد بحث جمعیتش و بحث مسائل مربوط به کوردینات و ساعات دیگرش طبیعتاً ادارات دیگه در حکومت افغانستان که اداره ملی احصای معلومات و اداره کارتوگرافی که در وزارت شهرسازی و اراضی هستن با ما همکار نزدیک هستن و فقط مشخصا میتونیم بگیم که ما هیچ ولسوالی نداریم که رویش نقطه عطف باشه که مربوط کدام ولایت میشه، یعنی مشکل و جنجال برای هیچ ولسوالی وجود نداره. قطعا چون این موضوع مشکلی وجود نداره. با همین زمینه بوده که ما در انتخابات پارلمانی زمینی تکنیکی برگزاری انتخابات شورای ولسوالی فراهم بود و به همون اساس هر واحد هر حوزه انتخاباتی ما یک شورای یک ولسوالی تصویب شده بود. را بسو ګډون کوونکو ته محترم ګډون کوونکو که تاسو زموږ له میلمنو نه کومه پوښتنه لرئ لطفا لاسونه مو جګ کړئ. بله، دویم قطر کې تاسو مهرباني. من محرم علی نوروزی هستم، یک تن از اشتراک کنندگان از ولایت بامیان. سوالی که متوجه آقای کریمی میشه است که نفوس ولسوالی ها رو شما بر اساس کدام مکانیزم مشخص میکنید؟ وقتی که ما در سطح ولسوالی انتخابات میکنیم حوزه انتخاباتی کوچک میشه. وقتی کوچک میشه یعنی کارم سخت‌تر میشه دیگه. طبعا شما چی راهکار را به خاطر تشویق افرادی که در سنتی هستن خصوصا چی راهکار را شما پیشنهاد میکنید تا این افراد برای پروسه انتخابات اشتراک کنن؟ و همچنان اجازه بخشید خصوصا در بعضی ولسوالی‌ها خانم‌ها شدیداً دچار مشکل است. این مشکل شما بر اساس کدام مکانیزم میخواین حل کنین که خانم‌ها حتما در هر ولسوالی باید در انتخابات اشتراک کنن؟ تشکر. یک پرسش دیگه هم می‌خوایم داشته باشیم. دوستایی که پرسش دارن دست خود بالا کنن. نصرت الله د لوګر ولایت څخه مې د خبرونه کې ګډون کړی دی. زما سوال د میرمن ظریفې څخه دی چې زموږ په ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې داسې خلک شته چې د ټاکنو په اړه پوهاوی نه لري، نو هغوی څنګه کولی شي د خپلې خوښې نوماند په دې ټاکنو کې وټاکي او هغوی ته رایه وکړي؟ او زما دومره پوښتنه دا وه چې علت څه و چې دغه ټاکنې ځنډنۍ شي، یعنې دوم پړاو ته ولاړې شي؟ سپاس. یک مسئله که اشاره کردن که حوزه ها کوچک میشه. دقیقاً هر قدری که ما به قصبات و قریه ها و ولسوالی ها میریم همون قدر ساحه رقابت ها، ساحه کار، ساحه آگاهی تنگتر میشه. شما چگونه در این ساحات کار میکنید؟ تشکر. در راه اندازی انتخابات شورای ولسوالی چالش های جدی وجود دارد. بحث ما سر راهکار هاست. دو راهکار بسیار قوی میتونه که موفقانه انتخابات شورای ولایتی را یعنی تحت پوشش قرار بده یا کور بکنه. یک، موضوع تامین امنیت اساسی ترین مسئله در موضوع تدویر انتخابات شورای ولسوالی است. یک موضوع. راهکار دوم آگاهی عامه. آگاهی عامه یکی از اساسی ترین مسئله که مردم افغانستان به خصوص زنا را پایشان به صندوقهای رای میکشانند که او آگاهی عامه تنها با داشتن پلان کمیسیون مستقل انتخابات کافی نیست. تمام افرادی که مسئول هستند، حتی مسئولیت بزرگ و یا کوچک دارند یا ندارند، مسئول مسائل شخصیشان هستند، اینا مسئولیت دارند که در رابطه به انتخابات، در رابطه به حضور زن، من یک مثال براتون میتونم. خانواده‌ای که میخواد که خانمش به حج ببره بسیار به عزت 5 قطعه عکسش میگیره، تذکرهش میگیره، او را میبره به خاطر اعدای رکن پنجم اسلام یعنی مراسم حج.
او را یعنی آماده است کمک پار تکمیل بکنه. پس ما به تمام جامعه سنتی افغانستان که در پهلوی سنتی بودن ما موضوع شرعی و قانونمند و حتی قوانین افغانستان متأثر از مسائل شرعی است، از مسائل دین اسلام است، ما میتونیم با بیان همچو با آیات، حدیث، علما، متنفذین، نهادهای جامعه مدنی، مردم و نهادهای حکومتی، فرضاً وزارت‌های مختلف در بخش آگاهی ما یعنی سهم فعال داشته باشیم که یک مثال براتون دادم و میتونیم که انتخابات هم که ما 1400 سال است که حق انتخاب داریم، ما میتونیم که در این پروسه کمک کنیم. کریمي صاحب را بسم تاسو ته د ما پوښتنه دوه جزه لري. لومړی جز دا د خپله کله چې د ولسوالۍ شوراګانو استازي وټاکل سي او دا ټاکنې ترسره سي دا په د حکومت سره او په حکومت ولي کې څومره ګټور تمام سي. او بله پوښتنه دا چې اغلې ظریفي ویل چې په دې برخه کې موږ کدرونو ته ضرورت لرو، نو په دې برخه کې خپله د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره څه کوی سي؟ در سطح ما شوراهای منتخب مردم افغانستان داریم که در کنار سطوح حکومتی ما قرار میگیرن. ما در سطح ولایت والی رو داریم، در کنار از او شورای ولایتی به عنوان یک سطح انتخابی و در سطح ولسوال ما و اداره ولسوالی ماست و در پهلوی از او سطح انتخابی شورای ولسوالی و در سطح قریه که قریه دار ما هست و شورای قریه ما طبیعتاً بر نقش مردم در افغانستان، نقش برجسته از اونها در حکومت داری محلی و ای که به هر حال ادارات حکومتی ما در سطوح پایان حضور نهادهای شورای محلی میتونه اونها رو پاسخگو بسازه و ما بتانیم در سمت و سو دادن برنامه‌های حکومت و شکل‌گیری بحث پلانگذاری محلی ما، بحث بودجه سازی محلی ما و پاسخگویی و همچنین رسیدگی به نیازها در سطوحی که برش نیاز هست، نقش شورای محلی بسیار کلیدی است و در اون جمله بحث شورای ولسوالی که محور صحبت امروز ما هست به عنوان میشه گفت کلانترین سطح انتخابی محلی که ما داریم که در مجموع ولسوالی‌های افغانستان اینا حضور پیدا میکنن و رابط میان شورای قریه و شورای ولایتی میشون. مفیدیت از اینا در این و نقش برجسته اینا در اینجا بسیار بر موازی است و روشن است. بسیار تشکر. خانم ظریفی اشاره کردن آقای هوتک برای نقش علما و نقش مردم که بیشتر در جاهایی که سنتی هستند و بیشتر باید برای آگاهی عامه کار کنند. فکر میکنین در اینجا علما چقدر کار کردن و چقدر میتونن تاثیر مثبت داشته باشن روی آگاهی عامه مخصوصا در قریه ها؟ تاسو ماته اجازه راکړئ زه دغه ځای راځم خو یو ډېر لنډ هغه ستونزې چې تر دې اساسي دي لنډ دوه ټکي وایم. یوه مسله دا ده ټاکنو کې معمولا که تاسې د خپله د ټاکنو د قانون 2 او 4 ماده را وګورئ، کمیشنر صاحب تشریف لري، 2 شرط ډېر مهم او اساسي پکښې دي چې متاسفانه زموږ په ټاکنو کې تر اوسه نشته. یو دا ده ټاکنې باید عمومي وي، بله دا ده چې عادلانه وي. زموږ ټاکنې تر اوسه پورې متاسفانه شرایط دلته داسې حاکم دی، امنیت نشته، پلانۍ نشته، تر اوسه پورې متاسفانه نه عمومي ورته ویلی شو په واقعي معنا باندې، نه عادلانه ورته ویلی شو. یوه مسله ده چې دا ډېره جدي ده. بله مسله چې ډېره اساسي مسله د کمیشنر صاحب اشاره ورته وکړله، زموږ د ټاکنو په وړاندې د امنیت مسله ډېره جدي ده، مخصوصا بیا په اطرافو کې د ښځو دپاره دا خو بیخي یعنې تر اوسه متاسفانه یو خوب ده چې په ولسوالیو په قریو کې د ښځې په ټاکنو کې ګډون کوي، یعنې یو خوب ده په حقیقت کې. اوس دلته نه یوازې دا چې علما خپله د هغه مسؤولو ارګانونو لخوا هم په دې باره کې پوره کار نه ده سوی، یعنې خپله د کمیسیون د انتخاباتو لخوا هم په معذرت باندې ټول زما دوستان دي، خپله د حکومت لخوا هم پوره کار نه ده سوی، آګاهي عامه نسته، پر وخت باندې ټاکنې نسته، د ټاکنو نتایجو اعلان 7 میاشتې 8 میاشتې طول کشوي. دا نه یوازې دا چې ټاکنې کوي بلکې پر ټاکنو باندې د خلکو باور او اعتماد نه بابینه تللی ده. خلک چې ګوري چې څومره درغلیانې پکې شته، خلک چې ګوري چې ټاکنې 8 میاشتې وروسته نتایج اعلانیږي، نو خلک باور هغه لږ ډېر باور هغه هم دي. اوس ستا جواب ته لاندې راځم. هم باید خپل کمیسیون په اول قدم کې، په دویم قدم کې دولت، په دریم قدم کې عامه مدني ټولنه، نه یوازې علما،
عامه مدني ټولنه، په هغو کې علما، په هغه کې قومي مخور، دا د دغو مسؤلیت ده که موږ غواړو یا په دیموکراسي باور لرو یا غواړو چې دلته د دیموکراتیک نظام د خلکو په رایه باندې ولسي نظام ولرو، ټول باید په خپل سهم باندې په خپل ساحه د صلاحیاتو د مسؤلیت کې کار وکړو، خلکو ته افهام و تفهیم وکړو، خلکو ته آګاهي ورکړو. نو کیدای سي په تدریج باندې موږ یو وخت یا موږ په ژوند کې یا بل نسل یو وخت یو شو واقعی ټاکنو ته ولاړ. ممنون. نوبت رسیده به چند پرسش. اشتراک کننده‌ای که پرسش دارن دستای خود بالا کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. منصوره سلطانی هستم، یکی از اشتراک کنندگان از ولایت میدان وردک. از آقای هوتک یک سوال داشتم که نقش کمیسیون حقوق بشر در تعیین وکیل شوراهای ولایتی چی می باشه؟ و همچنان یک سوال دیگه از آقای کریمی داشتم در ارتباط به اینکه آیا در انتخابات شوراهای ولایتی سهم‌بندی خاصی از ولایت‌ها وجود دارد یا خیر؟ سپاس. ابتدا از شما میشنویم آقای کریمی. ما مشخصا آن مسئولیت اداره ارگان‌های محلی بحث زمینه‌سازی تکنیکی و حقوقی برگزاری انتخابات شورای ولسوالی است. ولی مشخصا ما تعداد چوکی شوراهای ولسوالی به اساس نفوس اینا 5 نفر، 7 نفر، 9 نفر و 11 نفر است که در اون مورد ظریفی صاحب باز معلومات مفصل تر خواهد دادن اگر سوال شما پاسخ یافته باشه. من از یک مقدار از خانم ظریفی بشنویم، چون پاسخ خواهرم بیشتر برمیگشت برای خانم ظریفی، اما یک مقدار تفاوت جایگاه بودن. تشکر بسیار زیاد. تمام اوضاع‌های شورای ولسوالی نظر به نفوس اینا همو تعدادشان که از 5 الی 11 تن از تعیین میشن و مطابق تعدیلی که در قانون آمده 25% کرسی‌ها متعلق به زنان هستند که تلاش‌های باید جدی صورت بگیره که این کرسی‌ها توسط خانم‌ها باید پر شود. در صورتی که اگر کرسی خالی میمانه بعد از اینکه در تمام اوضاع‌های مربوط پروسه انتخابات ختم میشه، در اوضاع مربوطه که جایگاه یا کرسی زنان خالی هست، کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت داره مطابق قانون که بار دوم در اوضاع انتخابات برآورده به خاطر پرساختن چوکی خانم ها. سپاس. شما میتونید از طریق راه‌های مختلف در برنامه جرگه آزاد وصل شوید، از طریق فیسبوک، توییتر و اینستاگرام، و همچنان جریان مکمل این برنامه را میتونید از طریق یوتیوب برنامه جرگه آزاد هم تماشا کنید. فعلا یک وقفه کوتاه میگیریم، اما برنامه ما ادامه داره. د بي بي سي آزادې جرګې ته بیا هم ښه راغلی. په دې خپرونه کې د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو او په ټوله کې د ټاکنو په پروسه کې د ښځو د ګډون د ارزښت په اړه خبرې کوو. وار کوو ګډون کوونکو ته که څوک زموږ له میلمنو نه پوښتنې لري، تاسې مهرباني. محسن موسوی هستم از ولایت میدان وردک. سوال ما متوجه خانم ظریفی است. ایشان از راهکار صحبت کردن که راهکارهای انتخابات این است. 2 راهکار را ارائه دادن. تقریبا من سوال من مشابه همین است. مبنای انتخابات آزاد و عادلانه احترام به امانت است. امانت رأی مردم باید به امانت سپرده شود، چون رأی خودش امانت است. سوال اصلی است که راهکاری که بتونه به این رأی مردم خیانت نشود و قانون هم نادیده گرفته نشود و ما شاهد یک انتخابات واقعی، نه انتخابات سوری باشیم چی است. دقیقاً این راهکارا را اگر بتونین ممنون. تشکر. اجان بحث شفافیت بسیار یک بحثی است که همه نگران خود ساخته. با چه مکانیزم و با چه شیوه شما از رأی مردم حفاظت میکنین و این پروسه را شفاف مدیریت خواهید کرد؟ تشکر بسیار زیاد. طرز العمل ها، مکانیزم ها، لایحه ها همه در روشنی قانون اساسی و قانون انتخابات ساخته میشه و کمیسیون مسئولیت مدیریت و عملی ساختنشه با همکاران و زینفان خود و با مردم افغانستان، با نهادهای جامعه مدنی، احزاب، نهادهای بین‌المللی این انجام میده. مسئولیت کمیسیون در روشنی قانون یکی از بحث‌های اساسی که در قانون هم روشن آمده بحث بایومتریک است. وقتی که ما بتانیم تمام پروسه انتخابات مطابق قانون بایومتریک بسازیم، به شفافیت انتخابات
کمتر زیر سوال میره، به خاطر که 100% اگر ما چیزی میگیم فکر میکنیم که وقتی است که هنوز شاید با وقت نیاز داشته باشه. یک مسئله قانون، اما حداقل باید تدابیر لازم داشته باشه. انتخابات دو بود داره، بود مدیریتی مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات و بود منابع موضوع همکاری است. فرضاً بازرگو مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات نیست. ما طرح خود میتیم، پلان خود میتیم، تفاهمنامه خود امضا میکنیم. بخشای امنیتی مسئولیت داره که بازرگویان چگونه میتونه زمینه را مساعد میسازه به کمیسیون و مردم افغانستان که اونجا ما حداقل به شکل قانونمندش انتخابات تدویر بکنیم. یک چالش است و ایله مشرکای انتخاباتی ما که مسئولیت دارند در قبال مردم افغانستان جوابگو هستند و تقریبا نیروهای امنیتی در عرصه‌های مختلف در انتخابات 6 میزان که ما پیش روی داریم با ما همکار هستند. اغلی ظریفی، تاسو ویل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې امنیتي کسان مسول دي. تاسو خپل له دغو ادارو سره څومره هماهنګي لري او څومره ورسره په اړیکه کې؟ جلسات منظم مطابق پلان داریم در هر هفته و ما چون انتخابات مقطع عملیاتیش است ما نمیتونیم تنها به جلسات اکتفا بکنیم. با وای بر گروپ، واتساپ گروپ، ایمیل، ارسال مکاتب، تماس‌های تلفنی، ما هر پلانی را که ما مشترکاً با نیروهای امنیتی ساختیم در جایی که با چالش روبرو میشیم با اونا شریک میسازیم تا ما با تطبیق پلان بتونیم انتخابات بهتر به مردم افغانستان داشته باشیم. په ټاکنو کې ګډون او رای ورکول د هر افغان حق دی. بله. خو د راپورونو پر بنسټ زیاتره ښځې له دغه حق نه محروم پاتې کیږي. ستاسو په نظر اوس څنګه کیږي؟ څه لارې چارې باید وسي چې ښځې وهڅول سي او یا هم ښځو ته دا زمینه برابره سي چې دوی راسي او له خپل حق نه ګټه واخلي؟ په دې ارتباط باندې موږ اساساً زما په نظر هغه څه چې زه برداشت کوم له دې مسلې څخه 3-4 ډېرې اساسي ستونزې شته. یوه کیدای سي دیني یا مذهبي صبغه ولري او هغه داسې یو ذهنیت دلته مثلا شته چې فرضاً متشدد تعبیر له دیني نصوصو سوی ده چې مثلا ښځه باید کور وي او ښځه باید چې استفاده نه وکړي. که نو اوس مشخص دین څه وایي په دې برخه کې؟ اجازه راکړه راځم ورباندې. په دې کې زه فکر کوم هم دغه متشدد تعبیر والا ملامت دي، هم له دغه حق څخه استفاده کوونکي دواړه ملامت دي. دین په اصولي شکل باندې ښځې ته حق ورکړی دی، د ښځې او د نر هیڅ فرق نشته. اما ځینې چاپیریالیز محدودیتونه نه یوازې په دین کې دي، هر قانون کې محدودیتونه شته، په بشري حقونو کې محدودیتونه شته. هغه محدودیتونه موږ سم نه دي رعایت کړي. موږ فکر کوو یعنې که په واضح ټکي ووایم په ټولو شیانو کې افراطي خلک یو. نو آیا په رای ورکولو کې محدودیت شته؟ عرض کوم یو ستونزه دا د علماو کار ده چې باید علما په دې کې هغه صحیح تعبیر راوباسي او د خلکو کار ده چې یعنی دیموکراسي په داسې شکل باندې نه چې خدای ناخواسته له دین سره هغه د ټکر و سرحد ته ورسوي. یوه مسله ده. دومه مسله په دې ځای کې موږ ذهنا هم تر اوسه پورې اماده نه یو دې ته متاسفانه. عیني ستونزو سره هم موږ ملګري مخامخ. مثلا د دوی په قانون د ټاکنو په قانون کې ډېر ښکاره وایي چې اعلان د ټاکنو به 180 ورځې فکر کوم 180 روز پیش به اعلان کوي، 120 ورځې مخکې به تقویم اعلانوي، 3 میاشتې ټاکنو ته پاتې دي، 6 میاشتې مخکې باید دوی اعلان کړی وی، تر اوسه پورې نه ده سوی. یعنی هم امنیت هم تخنیکي ستونزې بېلابېلې ستونزې د دې په وړاندې متاسفانه وجود لري. باز هم فرصت رسیده به چند پرسش از اشتراک کننده. دستاتون اشتراک کننده که پرسش دارن دستای خود بالا کنن. شما. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی شیرناغای ما د کندوز ولایت د چاردرې د ولسوالۍ څخه موږ هم دغه د مشخص د شوراګانو د ولسوالۍ په باره کې حتی دغه د ولسوالۍ چې په 100 متري د رای مرکز ته وجود ولري څوک هلته ورتګ نشي کولی. یعنی امنیتي ستونزې لري. امنیتي ستونزې لري او بل خپله د خلکو هم دا تعهد کړی چې موږ سره دولت د ادرسه چې هر کار وي هغه موږ ته قابل د قبول نه دی د دې خلکو. په دې لاس کې زموږ د خور ته به وار ورکو. به نام خداوند فتانه صدیقیار هستم از ولایت کابل و سوال من متوجه خانم ظریفی است که یگانه مشکل بارز خانم‌ها در پروسه انتخابات و تمام دیگر ارگان‌های دولتی فساد اداری است. آیا دولت در این زمینه همراه با کمیسیون مستقل انتخابات کدام پروسه همکاری مشترک را داشتن یا نه؟ بله ممنون.
خانم ظریفی، چون یک بحث اینجا جمع آمده بود برای در بخش خانما و بیشتر پرداختن، اجازه بدن اگر موافق باشن آقای کریمی را داشته باشیم، چون یک بحث بیشتر برمیگشت برای حکومت که حکومت در برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها چقدر میتونه که کمیسیون را کمک کنه و سپس میپردازیم به تک تک پرسش هایی که داشتیم از اشتراک کننده. ما مشخصا مسئولیت های پیش از انتخابات خود حکومت نهایی ساخته برای کمیسیون انتخابات. دو بحث اساسی در پیش از انتخابات بود. یکی بود که ما زمینه حقوقی ایجاد شورای ولسوالی را فراهم بکنیم که ما خوشبختانه فعلا قانون تنظیم امور شورای محلی را فعلا نافذ داریم. از نگاه حقوقی شورای ولسوالی ما شخصیت حقوقی خود بر مبنای قانون اساسی یافته و میتونه فردا که انتخابات برگزار شود صلاحیت‌های کاندید و شورا بسیار واضح است و نوع رابطش با حکومت، روابط عمودی افقیش و باقی مباحثی که اونا رو کمک می‌سازه که از مردم نمایندگی بکنن. یعنی پیش از این قانون وجود نداشت و حالا قانون شده. متاسفانه این قانون وجود نداشت و این در با تلاش حکومت و همکاری نزدیکی که نهادهای مختلف حکومتی داشتن این قانون نافذ شده. بحث بعدی پیش از انتخابات مهم بود که ما بر کمیسیون مستقل انتخابات از جانب حکومت معلومات بدیم چی تعداد ولسوالی داریم، چقدر جمعیت دارن که اینا بتونن در مورد تعداد کرسی ها در ولسوالی ها بتونن تصمیم بگیرن که اینا رو کمک میسازه. این آمادگی پیش از انتخابات حکومت به جای کرده. شما قادر هستین در چه تعداد ولسوالی ها انتخابات شوراهای ولسوالی ها را برگزار کنید؟ ما وقتی که انتخابات شورای ولایتی را دایر میکنیم، کشور ما شما افغانستان جغرافیایش 34 ولایت داره که ما 34 حوزه شورای ولایتی را داریم، این را میتونیم. و بحث ولسوالی ها وقتی که ما انتخابات سرتاسری میگیم، در این قسمت سرتاسری بودن انتخابات زیر سوال میره. دلیلش است در بعضی از ولسوالی ها نسبت ناامنی یا ارقام کشیده ما نمیتونیم دو انتخابات مثلا در چه تعداد ولسوالی؟ ارقام میره که اداره محترم ارگانهای محل اگرچه بحث گذشته است ولی ما باید معلومات خود داشته باشم 368 ولسوالی را ارقام داده بودن که ما میتونیم در اونجا انتخابات داشته باشیم. یک مسئله و چالشی که چرا انتخابات نشد متاسفانه اما بحث ناامنی، سنت ها، کمکاری در بخش آگاهی عامه ما تقریبا در حدود بیشتر از 40 و مسائل تکنیکی در کمیسیون هم نمی‌بردم. تقریبا ما در بیشتر از 42 ولسوالی یا بیشتر از 40 ولسوالی ببخشید که 42 ولسوالی میشه ما کاندیدای مرد و زن نداشتیم. فکر نمی‌کنم این ضعف خود کمیسیون بوده که آگاهی نداده برای مردم که بیان خودشان کاندید کنند در عرصه. بحث آگاهی بحث کوچک نیست. کمیسیون نمیتونه با تطبیق پلانش اتبویا که ما تمام بحث آگاهی ها را پیش میبرم. برنامه جریان داره ولی چالش هست. ډیره زیاته مننه. ښاغلی هوتک صاحب زموږ یو ګډون کوونکی پوښتنه درلوده، دوی هم ناراضه وایي ناامنۍ ده او په دغه پروسه کې موږ ګډون کوو، داسې فکر نه کوي چې بیا هم خپله دوی هغه خپل حق د پښو لاندې کوي او یوه ناراضي نه دوی راځي په بله ملي پروسه کې ګډون نه کوي. دلته باید داسې فکر نه کوي چې خلکو ته باید وپوهول سي چې دا خو ملي پروسه ده پکې ګډون وکړي. زه فکر کوم حاجي صاحب ستاسو په ستونزه باندې کمیسیون خبر دی. زه خپله شخصا خبر یم او تاسې به هماغه وخت کې ممکن مطبوعات او رسنیو کې زما خبرې اورېدلې. کمیسیون کاملا نه یوازې په کندوز کې بلکې په ټول افغانستان کې چې په اوس د وروستیو کې کوم عملیاتونه د شپې عملیات او بمبارونه روان دي په تعصب سره موږ اندېښمن یو. په تعصب سره موږ اندېښمن یو. موږ خپلې اندېښنې کمیسیون له دولت له ټولو اړوندو ارګانونو سره شریکې کړي دي. نو دا ستاسې حق ده، یعنی که تاسې دا یوه طریقه یوه وسیله د فشار ګڼئ ستاسې حق ده، ولی حل لار نه ده. حل لار نه ده. بناء زه وایم چې نورې لارې شته. که چېرته تاسې د انتخاباتو د ټاکنو له لارې څه دلته خپل نماینده او استازی ولرئ، ممکن دا مشکلات مو هغه یو استازی در حال کې او که دا هم نه یي او هلته تاسې له ټاکنو څه هم دغه پسې وکوئ نو دا خو ممکن تر بد پسې بدتره. ډیره زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ چې په خواله رسنیو کې په فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې زموږ خپرونه وڅارئ او په یوټیوب کې دا خپرونه په بشپړه توګه کتای سئ. نو له موږ سره اوسئ. اوس هم لنډه دمه.
سلام دوباره، خوش آمدین به ادامه برنامه جرگه آزاد BBC. در این برنامه تا حال بیشتر صحبت کردیم که چرا در طول تاریخ این انتخابات برگزار نشده و اساسی ترین چالش ها را خانم ظریفی برش اشاره کردن و خوشبختانه مسئله قانونی این انتخابات هم حل شده. بیشتر در این عرصه می‌پردازیم که حالا باید چه انجام شود تا بتوانیم یک انتخابات درست، شفاف و با موقع برای شورای ولسوالی ها باید برگزار کنیم. از خانم ظریفی میپرسیم. خانم ظریفی، ما همکنون جدا از این که والی داریم و قماندان هم یعنی سمت های رسمی حکومتی داریم، یک تعداد سمت های غیر رسمی هم داریم. مثلا وکیل گذر داریم، ملک قریه داریم. اینا یعنی با برگزار شدن این انتخابات مسئله اینا چه میشه؟ یا اینا هم عملاً کار میکنن و شورای ولسوالی هم میایی که اینا برچیده میشن و جایشان وکیلای شورای ولسوالی میگیرن؟ تشکر بسیار زیاد. از نگاه بود قانونی معلومات مشخص در مورد انتخابات است. ارگان‌های انتخابی در مجموع نمو شورای قریه است، شورای ولسوالی است، شورای ولایتی است، شورای ملی هست، انتخابات ریاست جمهوری است، شوراهای شاروالی هاست و جلسات شاروالی است. این بحث‌های انتخابی است که ما مطابق قانون در برگزاری از این نظر به امکانات موجود و شرایط موجود ما را باید تدویر بکنیم. ما فکر میکنم که وقتی که عضو شورای ولسوالی میایه، یک مشکل در سطح ولسوالی میتونه که با حکومت شریک بسازه و فاصله بین حکومت و مردم نزدیک بسازه، یک پیام قوی درست همه‌جانبه به خاطر ساختن افغانستان از سطح ولسوالی و قریه میتونه یک همکار خوب باشه، یک عضو رابط خوب باشه و از یک اعتماد کامل برخوردار است. پس فکر نمیکنین در اینجا چه نیاز است که شورای ولسوالی ها باید دایر شود؟ شما فکر کنین در سطح یک ولسوالی ما وقتی که شوراهای قریه را ما بتونیم که ایجاد بکنیم، باز ای از نگاه انتخابی تقریبا پروسه های ما تکمیل میشه. وقتی که اگر ما انتخابات شورای ولسوالی را دایر بکنیم و تا وقتی که به انتخابات شورای قریه میریم، فکر میکنیم نمایندگان قریجات نمایندگانش یک ضرورت است به حیث وکیل یا بزرگ محل هر آن چیزی که میگن، به خاطر که در یک ولسوالی چندین قریه وجود می داشته باشه. اینا میتونن هماهنگی بکنن با عضو شورای ولسوالی، با شورای ولایتی د سطح ولایت امریکا کریم صاحب، را بسم تاسو ته کله چې د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې کیږي او استازي ټاکل کیږي، دلته یو اندېښنه ده چې دوی خو اوس د حکومت یوه برخه بیا ګرځي، د دوی خوندیتوب به څنګه کیږي؟ او په دمه بله پوښتنه دا ده چې کله چې دغه استازي وټاکل سي، نو دا به خلکو ته څومره اسانتیاوې رامنځته کړي او څومره به ګټور تمامیږي؟ در مورد قریه دار، ببینید قریه دار نماینده حکومت است، ولسوال و ادارش نماینده حکومت هستند و والی و اداره ولایت نماینده حکومت هستند. 3 ساعت انتخابی که در کنار اینا قرار میگیره که ما در صحبت پیشتر هم اشاره داشتم، یعنی منافی هم نیستن. اگر احیانا ما شورای قریه رو میاریم، قریه دار چیکار میشه؟ قریه دار نماینده حکومت است و رابطش بسیار تعریف شده است. و در شهر هم ما مجلس شاروالی رو میاریم، اینا نافی هم دیگه نیستن. ما سطوح انتخابی و سطوح حکومتی ما بسیار هم رابطه هایشان رو تعریف کردیم، هم شخصیت حقوقیشان تعریف شده است. کریم صاحب، تنه وبخي پوښتنه لرې پاتې نسی. ما وپوښتل دوی کله چې د استازي وټاکل سي، نو د حکومت یوه برخه کیږي، دلته یو ویره رامنځته کیږي چې د دوی خوندیتوب بیا څنګه کیږي؟ ببینید وقتی که ما در حکومت، این واضح است که ما در قوه مقننه شوراهای محلی را نداریم، در قالب قوه اجراییه هستند. صلاحیت قانونگذاری را اینا ندارن و به همین خاطر به عنوان بخش از حکومت که باز معیارهای واضح، یک خطوط فاصله بین بخش‌های اجرایی حکومت و بخش‌هایی که از مردم نمایندگی میکنن در قانون اداره محلی ما داریم و در قانون تنظیم امور شوراهای محلی. با وصفی که اینا در حکومت هستن اما تاثیرگذار بر اجرات حکومت به نمایندگی از مردم هستن. خیلی خوب است، یک مقدار بحث بسیار باز شد. باز هم نوبت رسیده به چند پرسش. اشتراک کننده‌ای که پرسش دارن دسته خود بالا کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب عبدالقادر از ولسوالی رخا ولایت پنجشیر. شخص خودم کاندید احتمالی شورای ولسوالی بودم که ما پول مصرف کردیم، زحمت کشیدیم، خانم‌ها را، مردا را، همه را بسیج کردیم که در اون وقت زمانی که ما شاهد هستیم که هیچ کس به طرف ثبت نام نمی رفتن، چون که ما انگیزه دادیم برای مردم، حتی حکومت باور بکن که در جامعه ملل که به
9 میلیون رای که رسید او از اثر زحمت کشی ما بود. البته متاسفانه که اینجا بسیار کم توجهی شد که هم پول ما رفت، هم مردم ما زحمت دادیم، هم تکلیف بالاخره سرنوشتش که وقتی در انتخابات پارلمانی رفتن 3 میلیون هم شده بود یا نشده بود. نظر ما او انگیزیش چی بوده؟ خوشبوی ما له کابل څخه تاسو دا سوال کوم تاسو د حقوق بشر کې د ښځو په وړاندې په انتخاباتو کې څه کارونه وکړ؟ یعنی په انتخاباتو کې دی وایي چې 25% ښځو ته حق ورکړی، ولې 40% نه دی؟ حداقل که 50 دی ولې 40% نه دی چې 25% دی؟ 80% د ښځو حق خوړل کیږي، فقط 10% حق ورکول کیږي. په هر صورت خورې یوه مسله خو دا ده چې د 25% دا پاخه دي، پر 75 باندې به نورو ښځې ټول مقابله سره کوي، مبارزه به سره کوي، اما دغه 25% چې دي دا پاخه دي. فکر کوم چې دا ډېره غټ پیشرفت ده د ښځو یعنی دپاره. مثبت تبعیض ده، یو مثبت تبعیض ده چې نه، یو مثبت تبعیض ده. یعنی که دوی کمی رایه هم ولري، نارینه زیاتې رایه هم ولري، یو نارینه نسی کولای چې د زیاتو رایو باوجود دغه 25% چوکۍ اشغال کی. فکر کوم دا یو ښه پیشرفت ده، مثبت تبعیض ده د دوی په اصطلاح باندې. نور خو په دې 50 کې د خپل یعنی رایه اخی که رایه واخی، اویا هم وړای سي، اتیا هم وړای سي، ټولې هم وړای سي. خریجات و اطراف خو پرېږده، په بازارونو کې تر اوسه پورې یعنی کاملا 100% کې مسؤل چاپیریال نشته. د دې دپاره باید کار وشي، څه په ولایاتو په کلیو کې، څه دلته د هغوی دپاره مسؤل یعنی شدید که قوانینو کې کمبودات لرو، قوانینو کې باید کار پر وکړو، که د هغو په تطبیق کې کمبودات لرو هغه په جدي شکل باندې دغه کړو چې دغه فکر نه کوي چې په دې برخه کې د خلکو همکاري هم اړینه ده. طبعا ما مخکې وویل چې مدني ټولنه هم ټول په دې کې. یو بل شی، یو ټکی بل غواړم ووایم، هغه دا د متاسفانه په اطرافو کې د ښوونې او روزنې یا د تعلیم و تربیې بهیر بیخي یا نسته. د امنیتو د دې په خاطر باندې یا ډېر کمزوری ده. خلک خو نو هغه وخت کې چې دوی خپله تعلیم یافته سي که نر دي که ښځې دي، هغه وقت که بیا دوی په خپله د نور پیشرفت تقاضاوی کوي. ممنون از شما. خانم ظریفی، خیلی کوتاه در مورد پرسش برادر ما که از پنجشیر آمده بودن یاد کردن که مصرف کردن، کار کردن برای برگزاری انتخابات. ما چرا این انتخابات برگزار نشد؟ تشکر بسیار زیاد. این سوال شما دو بود داره. یکی ما شما تجربه کردیم، کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرد که ما میریم طرف انتخابات شورای ولسوالی. ما تجربه کردیم و از تجربه خود نتیجه گرفتیم که هر قدر اوضاع انتخاباتی کوچک میشه و با مردم اونا نزدیک هستن، اونا به خاطر خدمتگزاری صادقانه به مردم وقتی که خود کاندیدای شورای ولایتی میکنن در بین مردم کار میکنن و کارشان نتیجه میشه، مردم میره ثبت نام میکنن. این یک موفقیت است و پس ما به این باور داشته باشیم که وقتی مردم افغانستان بخواه چون نبض جامعه را میفهمن، محبوبیت خود در بین اجتماع دارن، اونا به زبان خود اجتماع اگر صحبت کنن، یعنی مردم مرد و زن میرن ثبت نام میکنن و رای میدن. این نقطه مثبتش است. شما به خاطر یک پروسه ملی زحمت کشیدین. ما شما هزارها مصارف شخصی داریم. اگر بحث قانونی است میشه که مراجعه بکنین به کمیسیون یا به ارگان‌های دولتی. این که ما شما به خاطر مطرح شدن خود ما، به خاطر کاندیدا شدن خود ما، به خاطر اینکه ما در یک جای بریم که خدمتگزار اصلی مردم در یک پست انتخاباتی باشیم، این مسائل می داشته باشه. ډیره زیاته مننه. را بسو ګډون کوونکو ته که څوک پوښتنه لري لطفا لاسونه دې پورته کړي. تاسو مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. حسنا جمشیدیان هستم از ولایت غزنی. سوال داشتم از خانم ظریفی. صلاحیت های یک وکیل شورای ولسوالی چیست و از هر ولایت چند نفر به مجلس سنا را پیدا میکنند؟ ډیره زیاته مننه. تمام بحث های انتخاباتی در حوزه قریه، ولسوالی، شورای ولایتی، پارلمان همه متعلق است به حوزه انتخاباتی و تعداد نفوس که نظر به تعداد نفوس اینا میتونن که حداقل در شورای ولسوالی از 5 الی 11 نماینده داشته باشن. ډیره زیاته مننه کریمي صاحب. که تاسو دغه خبره راته روښانه کړئ چې د ولسوالۍ شوراګانو د استازو مسئولیتونه او امتیازات به څه وي؟ در مورد مسئولیت‌های اینا عیناً مسئولیت‌هایی که وکلای شورای ولایتی دارند در سطح ولسوالی توسط وکلای شورای ولایتی اعمال میشه و رابط بین شورای قریه و شورای ولایتی هم هستند
و در مورد بحث سناتورها هم 1/3 سناتورها را که ما مطلع هستیم که بر اساس قانون اساسی 1/3 از سناتورها وکلای منتخب شورای ولسوالی تشکیل میدن. در وقتی که تعداد سناتورهای هر حوزه میخواد انتخاب شود، حوزه انتخابی حوزه باز ولایت میشه، یعنی مجموع شوراهای ولسوالی که مقیم یک ولایت هستن بین اونا انتخابات برگزار میشه و سناتورهای خود به اساس بحث جمعیت و سهمیه که دارن معرفی میکنن به سنا. او امتیاز باید څنګه کیږي؟ در مورد انتخابات بله، در مورد امتیازاتشان بین اداره ارگان‌های محلی و وزارت مالیه تفاهم صورت گرفته. رقم مشخصی که ما توان حکومت از نگاه مالی بوده و ما فکر میکنیم معاش متناسبی هست برای وکلا در نظر گرفته شده. همزمان با بحث معاششان ما بحث تعمیر، تجهیزات و امنیتشان هم با وزارت داخله بحث امنیتشان در قانون است. چقدر معاش در حدوداً مد نظر گرفته شده؟ چون یک در مقدار حدود تشویق شود. امیدوار هستیم منجر به تشویق شود. در حدود حداقل 15,000 توافق شده، ولی هنوز هم صحبت سر جریان داره. و امکانات دیگری هم همانند مسئولیت و اینا وجود داره. یک وقفه کوتاه میگیریم و آخرین بخش برنامه جرگه آزاد هست و دوباره برمیگردیم. قدرمنو لیدونکو، تاسو د بي بي سي آزاده جرګه وینئ. په دې خپرونه کې د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په اړه زموږ بحث ده. اغلې ظریفي، لیک څه بې باوري رامنځته سوې ده او داسې اندېښنې دي چې دا ځل هم شاید د دې امکان وي چې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ترسره نشي. ستاسو ځواب څه ده؟ تشکر بسیار زیاد. طبعا در این سال ما انتخابات شورای ولسوالی رو نداریم. ما میخوایم در چتر بزرگ انتخابات که انتخابات ریاست جمهوری است و 6 میزان تقویمشان اعلان شده، ما کوشش میکنیم که به همکاری مردم که هیچگاهی به هیچ کس بدون از چشم خودشان اعتماد نکنن، نظارت دقیق بکنن، در قسمت نظارت ما همکاری بکنن در پهلوی تمام ارگان هایی که باعث شاهد و ناظر حضور پیدا میکنن. بعد از انتخابات ریاست جمهوری ما چندین برنامه اساسی بر انتخابات های پیشروی البته در سال آینده داریم که بحث انتخابات شورای ولایتی است، بحث انتخابات غزنی هست، بحث انتخابات شورای ولسوالی ها هست. حتی اگر ما بتانیم، به خاطر از اینکه یکی مدیریت است، یکی ما وقتی که بتانیم میگم امکانات و منابع است، ما بتونیم که بحث بایومتریک هم مطابق قانون داشته باشیم. آخرین پرسش ها را می داشته باشیم. تاسو ته به واردار کو تاسو مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. حسن جمشیدیان هستم از ولایت دایکندی. پرسش مایی هست که آیا اراده دولت در قسمت برگزاری انتخابات شورای ولسوالی جدی هست یا خیر؟ ډیره زیاته مننه. یوه بله پوښتنه به هم راواخلو. اخر قطار کې تاسو مهرباني. به نام خدا و عرض ادب، احمد وحید خرموار هستم از ولایت جوزجان. کمیسیون چی پلان‌هایی را روی دست داره به خاطر از اینکه دوباره پس باورمندی مردم جلب کنه که مردم شرکت بکنن به انتخابات؟ دواړه سره ورته پوښتنې وي. وروستۍ پوښتنه به راواخلو. تاسو مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه سنگول د کابل د ولایت نه هغه پورې چې موږ معلومات لرو ولایت ته موږ سفرونه کړي دي، دومره نامني نشته دی لکه دوی چې فعلا دلته جلوه ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. فرید الله اسلم از ولایت خوست. یو سوال دارم د خپل مولوی صاحب نه چې په افغانستان کې قانون تصویبیږي، ادارې جوړیږي، مګم هغې ته یعنی څوک اج نه کیدي، یعنی قانونګذاري څوک نه کوي. یعنی اوس دغه پروسه هم چې روانه ده، آیا دا به داسې پروسه وي چې دا کفاسات نه وي کې او موږ سوالو ته به ځواب راکړل شي؟ مننه. هوتک صاحب، اول د باور خبره وه، څنګه کیدای سي هغه د خلکو بې باوري چې رامنځته سوې ده هغه بیرته په باور باندې بدل سي؟ که مثلا دولت یا د دولت کم ارګانونه هره ورځ خپلې ژمنې ماتې کړي، مثلا یا د کمیسیون لخوا سهار ورځ نوې نیټې وټاکل سي، بیا هغه ماته سي. مثلا څه وخت مخکې د ولایتي شورا و دغه انتخابات هم کېدو د ولسوالیو، اوس یو کال وروسته کمیشنر صاحب وایي چې یو کال وروسته بیا ګورو، پر دې رقم خلک دل سرده کېږي. د دې ورور چې کومه خبره وکوله د قانون ده،
دا ما وویل موږ په قوانینو کې د خدای فضل د په دې تیرو 13 کلونو کې ډېر ښه پیشرفت کړی دی. دې کې شک نشته چې موږ په قوانین سازي کې ډېر ښه پیشرفت کړی دی. تقریبا په هره برخه کې قوانین لرو او ښه قوانین. حتی زموږ یعنې دغه اوس قانون د ټاکنو قانون چې دا اوس 94 کې دغه شوی ده دا نسبت د 84 په نسبت باندې پیشرفته قانون ورته ویلی چې ښه اصلاحات کې راغلي. بیا چې اوس دا 19 نوي اصلاحات پکې راوړو دا څه وخت مخکې دا تر هغه لا پسې ښه شو. اغلې ظریفي زموږ د یو ګډون کوونکي پوښتنه تاسو ته هم راجع کېدله وایي نیوکې شته او ستونزې شته او خنډونه شته خصوصا د امنیتي لحاظه وایي څه تدابیر ورته نیول شوي اگر خیلی کوتاه اشاره کنید. آمدیم بحث انتخابات ما با شما موافق هستم. چالش ها از رده های پایین تا رده های بالا وجود داشته ولی ما همیشه یک بود نقصه به یک جانب فکر میکنیم. یک، سطح آگاهی مردم پایین است، نیازمندی های اقتصادی زیاد است. اونا وقتی که رأی میتن عمود متاسفانه به یگان چیزی کوچک فکر میکنن، به فرد موثر فکر نمیکنن. انتخابات مسئولیت مدیریت کمیسیون انتخابات داره. این یک بحث بسیار بزرگ ملی است. با یک پرسش جنبندی و آخرین پرسش میپرسیم که حکومت چقدر برای برگزاری انتخابات در انتخابات شورای ولسوالی ها اگر ما در همسال نه یعنی هنوز تاریخش مشخص نیست یعنی مشخصا حکومت چقدر متحد است برای برگزاری از این انتخابات؟ کوتاه. حکومت مطلقاً میخواد تمام سطوح انتخابی خود به اساس مکلفیت‌هایی که در قانون اساسی بهش تعیین شده داشته باشه و این طبیعتاً در مشروعیت بخشیدن بر تصامیم حکومت و در تقویت ادارات محلی ما بسیار موثر است. من میخوام مردم افغانستان مخاطب قرار بدم و حاضرین در سالن که یک از تفاوت‌های عمده نظام فعلی با نظام‌های تعمیلی سابق بحث رأی است. این فرصتی است که به مردم افغانستان داده شده و حکومت آنچه در توانش باشه برای برگزاری انتخابات همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات شفاف او را به خرج خواهد داد. ما هم در قسمت زمینه سازی در انتخابات گذشته هم شاهد بودیم که قوای امنیتی ما حکومت تمام اجزاش در خدمت کمیسیون بودن که مشکل تکنیکی در قسمت برگزاری انتخابات توسط کمیسیون پیش نیاید. باز هم ما متحد هستیم و آنچه که حکومت در توانش باشه در خدمت کمیسیون انتخابات قرار خواهد داد تا انتخابات شفاف برای مجموع سطوح انتخابی ما برگزار بشه. ډیره زیاته مننه. هوتک صاحب زما وروستۍ پوښتنه به تاسو ته راځي سي په خپرونه کې د ستونزو د خنډونو په اړه ډیرې خبرې وسي خو په پای کې ستاسو پیغام خلکو ته څه ده چې په دغه ملي پروسه باید څنګه ترسره سي؟ د خوندو په اطرافو کې چې کومې خوندې مندې دي د هغو په نوم باندې تجارت باید نه وسي او د دې مطلق باید په ټولو باندې مخنیوی وکوو. یعنی داسې ونه سي یو څوک دا دلته په کابل کې ناسته ده د ولایت په مرکز کې ناسته ده ولسوالۍ په 10 کاله لیدلې نه ده اما راغلی دا ده په دغه کې دا یو قسم فکر کوم چې دغه ولسوالي یا دغه سیمې د خلکو پر حقوقو باندې یو قسم تیری ده. خپل همغه خلکو ته باید شرایط آماده سي چې خپله د سیمې خلک د ولسوالیو خلک په دې پروسه کې ګډون وکړي. ممنون از شما. برنامه جرگه آزاد هم در همینجا به قسمت‌های پایانیش رسیده و تا اینجای برنامه ما بیشتر صحبت کردیم که کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر امنیت، نبود آگاهی عامه، کمبود و پایین بودن ظرفیت‌ها، بی‌باوری مردم به این کمیسیون و اینکه میتونه در 388 ولسوالی این انتخابات را برگزار کنه و فقط 40 ولسوالی است که به لحاظ امنیتی نمیتونه این ولسوالی برگزار شود. بیشتر روی این که حکومت هم از آمادگی‌های لازم و از تعهدات لازم برای برگزاری از انتخابات صحبت کردن و آمادگی‌هاش با کمیسیون اعلام کردن و کمیسیون حقوق بشر هم برگزاری این انتخابات را خیلی مهم میدونه و یادآوری میکنه که باید در همین سالها یعنی در آینده نزدیک این انتخابات باید انجام شود. تا اینجای بحث بیشتر روی همین موضوعات بحث کردیم و از مهمانای ما آقای کریمی، خانم ظریفی و آقای هوتک سپاسگزاری میکنیم که وقت گذاشتین. بله خبرونه موزتی پای ته رسیږي له ګډونوالو نه تاسو ټول نه ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه ته راغلئ. مننه. تا جرگه بعد الان